چالاکې دي بشپکتو مې زړګې وړي څومره چالاکې دي سترګې دې والله چې مینه ناکې دي ډېرې مینه ناکې دي سترګې دې والله چې مینه ناکې دي ډېرې مینه ناکې دي پلار جانا ما څه دوا ولیکله دته د دوا ضرورت دی دا دوا راوړه لورې زه خو ځم دوایي راوړم ته د دې مریض پوره خیال ساته پلار جانا د دې علاج کول په ځان بوج نه ګڼئ ځکه چې د مریض علاج کول عبادت دی زه په هر څه پوهېږم لورې چې انسان زما په وینه جوړېږي نو زما وینه ته نه سل ځله قربان ښه بالکل صحیح شوه شیرا ته بالکل دلته فکر مه کوه ځکه چې دا ځای ستا د اوسېدو دپاره ډېر محفوظ دی تا زما په خاطر باندې ځان په خطر کې واچو او ځان ته د دشمن پیدا کړ زه د خپل کور ته راوستم زه ستا احسان څنګه پوره کړمه ګوره زه په تا احسان نه کوم دا په هر مسلمان فرض دی چې د بل مسلمان په غم کې برابر شریک شي او هسې زه ډاکټره یم ستا خدمت کول په ما فرض دی زه چای راوړم ولې شي څه شو په ځمکه راووتو او د اسمان د کارغانو شو څه شو شي ورشئ او هغه پیدا کړئ هغه ستاسو زموږ په خلاف داسې ثبوتونه دي که چېرته د پولیسو مشرانو له ورکړل نو زموږ ځای به هدیره وي هدیره یا سره ورخطا کېږم ما د شیر مثال دې ټایم کې د مار ګوتې کندوره دی
نه هغه غلی شي او نه هغه کېناستی شي او د هغه وژل زما لپاره زما لپاره دې ټایم کې د یو نسوار چونډې مطابق زمیره یو پوښتنه درنه کوم یاسر پیژنې او که نه په دې منطقې کې اوسېږم او یاسر به نه پیژنم هغه د دې منطقې مشهوره دا پوښتنه دې څنګه یې وکړه ستا نه به خبره څه پټوم هغه زما د خور رشته غواړي ستا پکې څنګه رضا ده تا خور ته وګوره او یاسر ته وګوره چېرته سره جوړېږي او نوره د تاسو خوښه ده چې څنګه پوهېږې سپا سپا خبره کوه په کوم حساب سره نه جوړېږي علت یې څه دی یاسر د دې منطقې یو مشهور بدماش دی د څه قتلونه چې کېږي د یاسر په اشاره باندې کېږي دا فکر وکړه چې هغه څنګه پیسهدار شو دا ته څه وې هغه یو په ښکاره فرشته او په زړه کې شیطان دی هېڅکله هم زما د خور واده د یو بدماش سړي سره نشي کېدی د دې خبرې نه څوک درنه خبر نشي ځکه یاسر زما ملګری ده ته چې د هغه ملګری نو ته به د هغه په شان بدماش خو نه یې دا ته څه وایې زه تا ته بدماش ښکاره شولم یوه خبره مې په خلاصو غوږونو واوره چې نور د هغه قاتل سره ونه وینم که نه زما او ستا رشته به ختمه وي ولې چې یو سړی د تور دیګ سره کیني نو خامخا تورېږي ولې دا راته ووایه چې دا پښتونستان دی که انګلستان په ظاهره سړی د مسلمانۍ دعوه کوي خو د پردې شاته د انګلستان هغه رواجونه کوي آخر څه زما ګناه کوم رواج مې کړی چې تاسو رانه پوښتنه کوئ دا وطن افغانستان دی موږ تاسو ټول افغانان یو چوپ ځان ته افغان ونه وایي څوک چې ځان ته افغان وایي باید د چاغې کې افغانیت وسي خو تا که افغانیت نشته ځان ته افغان مه وایه زه افغان یم ما نه څوک افغانیت نشي اخیستی بیا ته څوک یې چې ته ما ته وایې چې ته افغان نه یې بیا زما ګناه څه ده ستا ګناه به زه در وښیم ستا په کور کې پیغله لور ناسته داسې یو زلمی چې نه د ورور نه د خپلې تی په کور کې ساتې ملک صاحب زما په خیال وخت په پښو ساتي خاندې مه که نه دا خندا به تاسو ډېر په ګرانو پرېوځي چپ شه لکه چې مشران وي کشرانو ته ضرورت نشته بس فلم بنده کې ما یو مجبور انسان سره کومک کړی او دا کومک پر مسلمان باندې فرض دی هغه نه مکرم انسان نه دی که چا د هغې نوم په خوله واغېستو نو خوله به پرې مات کړم د خولې ماتولو چل د موږ نه خلک زده کوي ویې وویله کړه څلوېښت ساعته وخت در کوم دا کور به پرېږدې یعنې دا خوله به درته په مرګ بنده کړم ورک شه مورجانې ها لورې د شیر صحت اوس بالکل ښه دی د خطرې نه وتلی دی لورې تا ډېره ډېره مننه ستا په برکت ما د خدای نوی ژوند راکړ ما همیشه کوشش کړی چې خپل دښمنانو نه انتقام واخلم تاسو نه پرېښودم اوس راته اجازت راکړه چې زه لاړ شم د وطن دښمنان نیست او نابود کړم شیره ته اوس بالکل روغ جوړې بس ته اوس بالکل روغ یې لیکن ستا دپاره ورزش ډېر ضروري دی صحیح ده داسې چلو شو لارا دا ولې کاکا رښتیا راته ووایه چې چا وهلی
دا خو زخم دی بچیا جوړ به شي خو هغه پیغور چې ماله کلیوال را کړی هغه پیغور به تر قیامته پورې رانهیر نه شي لکه د وږي سپي په ما خوله به لګوي. کاکا د کلي خلکو درته څه ویلي ما ته رښتیا ووایه. بچیا هغه ستا په سر باندې ماله پیغور راکړه چې پیغله لور د په کور کې ناسته ده او ځوان هلک په کور کې ساتي. شعر بچیا هغه څلېرویشت ساعته ما ته وخت راکړی چې دا کلی پرېږده. پلاره په دې کې د کلیوالو څه غرض دی؟ زه یو ډاکټره یم او ډاکټره لکه د نر غوندې وي. کاکا زما په سر باندې د کلي خلکو اختار هم درکو او ویم وهلی اوس به هر جواب د هغوی په سوک ورکومه. ته به چا له خوله ماتې ته به چا له سوک ورکې په دې سوک باندې د خلکو پیغورونه نور کېږي. صحیح ده دا پیغور زما په وجه دی او دا پیغور به زما په مرګ ختمیږي. زما په مرګ دا پیغور به زما په مرګ ختمیږي. په اسلام کې خودکشي ناروا ده. دا اور ما بل کړی دی او زه یې ګلومه. ته په قلاره شه زه پوهېږم او د هغې جواب. ټولې په خلاصو غوږونه واورئ. زه کوم نمکارام یا لوفر نه یم. زه د پولیسو یو افسر یم. افسر پاتې شوه د ډاکټر صاحبې خبره. هغه یو پاک او پښتنه پیغله ده او څوک چې د هغې په پاک لمنه تور داغ لګوي زه به هغه ژوندی په ځمکه کې ښخوم. ژوندی د دې خلکو خولې په دې خبرو نشي بندولی. ته خپل ځان او هغه ډاکټره کو صفا ښې نو ته به هغې جلۍ سره واده کې. د هغې د کورنۍ یو لوی احسان دی په ما. زه هیڅ کله نشم کوه چې د هغې احسان پوره کړم. زه خپل ځان د هغې د کور غلام ګڼم. زما پښتو ماته اجازت نه راکوي چې د دومره احسان په بدل کې زه په هغې مرکه وکړم. زه په هغه پاک او پښتانه پیغله باندې فخر کوم. که احسان یې راباندې نه وی نو 100 ځله به مې جرګه لېږلې وه. په دې خبره د موږ نه څنګه یقین وکړو چې موږ په عمل کې څه ونه ګورو؟ څنګه دی د خپل لور ورکوې؟ زه دې کلیوال ته دا اعلان کوم که چېرته د شعر خوښوي چې زما د لور سره واده وکړي نو زه هغې ته حاضر آمده یم. تا خو غاړه خلاصه کړه. ستا لور کو دې ته پاکه ښکاري نو دا به اوس واده ته غاړه کېږي. ته خو دا کله یادی زه دا ټولې دنیا ته اعلان کوم چې ډاکټر صاحبه د جاجي په کور کې زما امانت شوه. هغه بالکل ما ته پاکه وه او پاکه ده. زما قبوله ده. شعره بچیا کله چې ستا زړې نو رایشه خپل امانت ویسه. بیا خو ټولو ته مبارکي. مبارک شه. ما ته اطلاع راغلې د شعر په دغه بر کلي کې دی. تاسو ما سره ځئ چې دا شعر ختم کړو ولې چې د هغه ژوندي پاتې کېدل زموږ دپاره ناسور جوړېدی شي. قتلونه ما ته را پرېږده او د خلکو وژل ما ته هېڅ هم نه دي او ته د عقل نه کار اخلاق نه. ښه شو چې د هغې درک معلوم شو. که دا ځل خدای راته په ګوتو راکړو نو د ژوند څه خبرانه ونه کړي هغې دنیا ته بیلیږم ځکه چې د ډېرې مودې نه ورپسې کړېږم. لاپو ته ضرورت نشته. ښه به دا وي چې کار عملي وو. یا الله ما خدا فرشته ګڼله خدا دا څه وختو زما په زړه کې د ده لپاره څه او د دا اصلیت دا دی. موږ جاړو موږ له خوشحالي پکار ده چې موږ ته د دې دواړو اصلیت معلوم شو. دا اصلیت خو موږ ته معلوم شو خو زما ایمانداري ده ته نه ده معلومه. څه چلو شو؟ کلیوالو څه فیصله وکړه؟ په تاسو باندې خو مې وار نه کړی. ته پوهېږې چې شعر څه وکړو د خلکو د پیغورونو په وجه ځان یې ټول عمر دپاره بندي کړو. څه
شیر خپل ځان یې بندي کو ولې پلار جانا خبره څه ده اخر د ده ګناه څه ده شیر په خپل ځان بندي کړ هغه هم د واده په زنځیر ما د ټول کلیواله په مخ کې ستا رشته شیر ته ورکړه دې لور کې دې کار ته راضي اوسئ پلو دماغ نه لرې کړي دا منم چې ما به مړ کړي چې پلو دماغ نه لرې کړي دا منم چې ما به مړ کړي اور په زړه مې لګوه شونډې سرې 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 ګرځوه 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 زړه دې یاره زور وما جنګ په سترګو کې کوما شونډې سرې 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 ګرځوم زه پې تا سوځوم شونډې سرې 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 ګرځوم زه پې تا سوځوم حسن تا باندې تمام دے د هر خولی تا پام دے حسن تا باندې تمام دے د هر خولی تا پام دے زړه زما خوشاله وای شونډې سرې 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 ګرځوه 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 لارا 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 لا او هو 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 آها ها لا 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 زه خواره چې تور زلفا کړم دا جهان به په تا وران کړم زه خواره چې تور زلفا کړم دا جهان به په تا وران کړم زه خواره چې تور زلفا کړم دا جهان به په تا وران کړم دا خو زړه 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 درکوم زه پې تا سوځوم شونډې سرې 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 ګرځوم زه پې تا سوځوم ستا د زلفو بندیوان یم پتا مړ یم ستا جانان یم یم د ګل
सिंगारवा शुंड श्री 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 गर्जवा 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 चिपड़ो दमाख न लड़की दामनम चिमा बमड़की और पजरा मिला गवा शुंड श्री 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 गर्जवा शुंड श्री 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 गर्जवा शुंड श्री 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 गर्जवम सपिता पिता स्वसवम शुंड श्री 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 गर्जवा शुंड श्री 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 गर्जवा सोनिया 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 कमाल ده خرا تبيني زاندرا بين غرزكم لا تخبالي سونيا تاتوين تولي خپه چپ چې زمانوم بیا وانه خلی ستا په مردار خله باندې زمانوم خو نه کوي سونه شخو دې نه کړې چې ستا د خلې نه داسې خبرې اورم چې رښتیا سو کوي کنه نو په غره کې مزه نه وي زړه مې غواړي چې ستا د لاس زهر وخورم زهر په ظاهره باندې دعوه د ملاتوب کې او روانې د هغه شیطان په لاره چې د ټولې دنیا د تباه کېدو قسم یې کړی دی او اوس د هغه شیطان قسم ته پوره کې ما په خپلو غوږونو ستا د شیطاني خبرې اورېدلې دي زه مجرم یم زه مجرم خو زه مجرم څنګه شوم ما له تر ننه پورې دا تپوس چا ونه کړو کوم انسان چې د خپل مور او پلار قدر ونه کړی شي هغه همداسې انسان وي زما په کور کې زما د پلار جنازه پرته وه او ما سره د کفن دپاره پیسې نه دي په زیره دی چې د دنیا ما له لاس راکړی وی او دی ما نه زما لاسونه پرې کړه زما په زخمونو باندې مالګه دلوله د جنازې په ورځ باندې زما په دروازه ولاړ و او ما نه خپله قرضه غوښته او زه مجرم یم هغه انسان نه دی چې د سوک جواب په سوک ورکړي هغه انسان دی چې د بدو جواب په خو ورکړي حال دا چې زور یې خرسي او بیا هم ښه کوي په داسې ځوان باندې اره پیغله فخر کوي ته که په ما فخر کې او که په ما در شرم ګرځي کوم خلکو چې ما ته په سپک نظر کتلي زه به د هغې سترګې وباسم د دې خلکو د لاسه پلانم بدماش جوړ شوی او په دې بدله خپله بدماشي خرڅوم زمونږ فخر په هغه ځوان دی چې په وطن باندې ځان قربانوي په هغه ځوان نه چې کوم خپل وطن تباه کوي خو زما واده په هغه چا سره کېږي چې د عیبو ګټه کوي د حرامو نه او په خپل وطن باندې چې ځان قربانوي پوه شوې بېګناه انسانانو وینه چې د چا خوراک وي نو د هغې نه سل ځله مرګ بهتر وي سل ځله نالچه او پتاشه چې آینده دپاره زما دا نوم به دې خپله خوله وهللی شم او د خلکو په سر باندې فوټبال کولی شم او د تا عزت هم خرابولی شم مخکې شه
مه ژاړه خورکۍ. سپنا ته ژوندی یې؟ سپنا ته چیرته وې؟ ته ژوندی یې سپنا؟ ته چیرته وې؟ دا دومره وخت چیرته وې سپنا؟ خبره وکړه سپنا. دا ته څه وایې؟ زه سپنا نه یم، زما نوم ستاره دی. ستاره دروغ! ته زما سپنا یې. ته زما په سترګو کې خاورې نشې اچولی. دا راته ووایه ته چیرته وې سپنا؟ چیرته؟ تاسو په خدای یقین وکئ چې زه سپنا نه ستاره یم. ستاره زما دې په خپل خدای قسم وي چې زه ستاره یم. که ته ستاره یې نو زما سپنا چې بلکل ستا هم شکله وه هغه دې څه کېږي؟ د خدای دپاره راته حال ووایه. هغه زما اسم نه کېږي. ستا د دې احسان سره سره زه به تا ته دروغ ولې وایم؟ بخښنه غواړم د سپنا مینې زه لیونی کړی یم. زه لاړه شه خپل کور ته، خو یوه خبره مې یاده ساته چې په داسې دروغجنه مینه باندې اعتبار ونه کړي. زه اوس پوه شوم چې دنیا دا ټوله مینه لباسي ده. مینه صرف د الله سره او د الله د رسول سره پکار ده، د هغه د کتابونو سره پکار ده، نور بس. خالده ته به ټولو دوستانو ته ووایې چې د شیر واده دی په پارک هوټل کې. دا ستا وظیفه شوه. او که دوستانو کې څوک هم رانغی زه تا نه خفه کېږم. همدا غټ خدمت دی چې ته یې ماته کوې. د خدای په امان. ودې طوفان چې د طوفان سترګې یو معمولي ګرد غبار څنګه ړندېږي. ودې کتو د هغه لنډي مار ټک دا لنډی مار که ما هغه ورځ په خپله لاس وچلی نو نن به د هغه د سفر انجام مه ګرمېږي. هغه پولیس افسر په دې باندې هم نه پوهېږي چې د جرم دنیا ته ورننوتل د خپل سر نه تېرېدل دي، او کوم سړی چې د خپل سر نه تېرېدی شي نو هغه هر څه کولی شي. هغه د خپلې کورنۍ د وژلو نه عبرت وانخیستو او بیا یې مرور مړ کړو. ضمیر ما ته د ورور دم ګران و. زه به تر هغه وخته پورې دلته نه راځم چې تر څو مې د ضمیر انتقام نه وي اخیستی. ودرېږه ښځې وړه ده او لوړی پرې غټه ورټومبې. داسې ته د هغه مرګ پسې یوازې روان یې لکه چې هغه ماشوم ډکی دی. تا پسې لکه د کوکي زمري ګرځي چې کله به دې ماتوي او ته داسې تنها روان یې. نور ته د نور کسانو ضرورت نشته. تا ته لکه چې زما د بیړارې معلومات نشته. خدای دې یو ځل ما ته مخامخ راولي نو تا ته به معلوم شي چې څوک نر دی او څوک ښځه. تا ته د نور د طاقت اندازه نشته دی. هغه چې د چا مرګ پسې هم تللی دی که نه نو ما یې کور ته خبر ورلېږلی دی چې د کفن بندوبست ولې وکړي. اوس زما یوه خبره ته واوره چې ته به دې د خپل لور له د کفن بندوبست وکړي ولې چې شعر زه پېژنم.
هغه څوک چې د زما د مرګ پسې لېږلی و هغه اوس په دوزخ کې ستاسې انتظار کوي. د یوې مرغۍ له مرګ سره د مرغو په سیل باندې ستا سر نه پریوځي. ستا مرګ له به یو بله فرشته درشي، نور به د خپل قاتل انتظار کوي. مرګ دې د نږدې نه ولیده، اوس به د لکه چتې غوندې ټوپونه وهې ټوپونه. دا زما تاسې سره واده ده چې زه سبا خپله ناوې په کور کړمه، ستاسې مرګ زما ته لاسه دی. هو د دې شعر قتل اوس په ما باندې فرض شو. هغه نه مکرام اوس بل واده ته غاړه کېږدي، نو زما د خور د قبر خاورې لا وچېږي. هغه به واده وکړي چې زموږ نه ژوندی پاتې شي. الله څومره ښه. موږ درې واړه په یو شکل. نن موږ او تاسې یو وظیفه لرو چې دا وظیفه به په دوستانه سرته رسو. بلکل موږ در سره په دې وظیفه کې موافق یو. تاسې رښتیا وایي، زموږ لباس جدا دی خو مقصد هم یو دی. د افغانانو خوشحالي زموږ خوشحالي ده. موږ چې دغه لباس اغوستی دی د افغانستان د خدمت لپاره، ولې چې د افغانستان زامن یو، موږ آماده یو. زموږ مخه پولیسو نیولي. هلکانو ټیټ شئ.
خوشحالي آفرین شو په تاسې باندې دته د ډوډۍ خوراک وخت دی خلک ډوډۍ خوري او تاسې درک نشته چیرته استئ تاسو یو کار وکئ تاسو لاړ شئ ما ورپسې موږ دلته لږ بند شو درځو ولکه دا ډزې دې څه شي دي نه هیڅ خبره نشته موږ ستا د واده په خوشحالۍ ډزې کولې رښتیا راته ووایه دا ډزې څه شي دي څه خبره ده د خوشحالۍ ډزې داسې نه وي حقیقت راته وایه خالده ستا د په خدای قسم وي رښتیا ووایه کنې زه د ناوې پسې نه ځمه رښتیا ووایه موږ ټول دا نارسیده یو او یاسر زموږ مخه نیولې ده او موږ سره مرمۍ کمې دي مات شوی لاس د انسان په خپله غاړه کې وي یوازې انسان نیم انسان وي زما دوستان په ډېر غټ مشکل کې بند دي زه زما د هغوی پسې ته ناوې د ځان سره کا زموږ کور ته یې راوله همدا کومک را سره وکړه ته ولې خلک ته ما شرمې خلک به وایي چې شی نیچه دی او ناوې مخکې کړې زما دوستان د وطن د دښمنانو له خوا نه ماسیره دي نو زما د هر دوست په کور کې به د خوشحالۍ په ځای غم وي ځه ورځه چې ته دومره خپل وطن باندې مین یې ته خپل دوستان خلاص کړه زه به ستا ډولۍ ستا کور ته راوړم
تنابکی حالات مرشد و بسم الله قدم را اخلا شایست تنابکی و پشت سنگینا بکی حالات مرشد څوک چې په وطن باندې ځان قربان کړي هغه هېڅکله مړ نه دی بلکې
بلکې هغه ته شهید وایي. شهید د الله تعالی په نس باندې همیشه همیشه ژوندی وي، هېڅکله هېڅکله مړ نه وي، هېڅکله مړ نه وي. زه د ده په شهادت او غیرت باندې فخر کوم. د وطن مثال د ناموس غوندې وي او زما خاوند په دې ناموس باندې ځان قربان کړو. دا هغه انسان دی چا چې د خپل وطن دپاره او د وطن د خلکو دپاره د خپل واده په ورځ خپله ناوې د واده په جوړه کې کنډه پرېښوده او خپله د شهادت په خوب ویده شوه. د دې وطن هره پېغله په داسې شهیدانو باندې فخر کوي او زه په دې خاوند باندې فخر کوم.